دا چې د کرکټ شل ورځې نړیوال جام ته ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. نو غواړم چې په نننۍ ویډیو کې په یاد جام کې د افغانستان لوبو په اړه معلومات درکړم چې د کومو هیوادونو سره لوبې لري، په کم تاریخ او افغانستان کې په څه وخت پیل کیږي. مخکې له دې نه چې د لوبو مهالوېش درته وړاندې کړم، د افغانستان سکواډ دی کوم چې په کرکټ شل ورځې نړیوال جام کې د افغانستان نمایندګي کوي او دای لباس دی. واقعا یو ډېر ښایسته ډیزاین ورته کړی دی، خو الله دې وکړي چې پسې بختور هم شي. اوس راځو د لوبو مهالوېش ته. مخکې له دې نه چې افغانستان خپلې رسمي لوبې پیل کړي، دوه تمریني لوبې لري چې لومړۍ لوبه یې د عمان سره ده او دویمه لوبه یې د سکاټلند سره ده. عمان سره لوبه د دې میاشتې مطلب د 15مې میاشتې په 29 تاریخ د ماسخوتن په 9 بجو ده، کوم چې د چهارشنبې یا د 15 ورځ راځي. دوهمه لوبه بیا د سکاټلند سره په 1 تاریخ ده، دا به د ماښام په 9 بجو پیل کیږي د جمعې په ورځ. د کوم وختونه یا کوم تاریخونه چې زه درته وایم دا ما د ICC خپل رسمي ویب سایټ څخه راخیستي دي، نو هغې مطابق زه دغه معلومات درکوم. د دې نه وروسته بیا رسمي لوبې پیل کیږي. دا ځل شل ورځو نړیوال جام کې شل هیوادونه ګډون کوي چې په 4 مختلفو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. ګروپ A B C D. افغانستان په C ګروپ کې دی. دا ټولې لوبې په امریکا او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. دا چې افغانستان په C ګروپ کې دی، نو د ګروپ سټیج ټولې لوبې په ویسټ انډیز باندې دي. لومړۍ لوبه یې د 4مې میاشتې په 4 تاریخ د یوګاندا سره ده، کوم چې به د سهار په 5 بجو پیل کیږي سه شنبه په ورځ. د دې نه وروسته دوهمه لوبه بیا د شنبه په ورځ د 4مې میاشتې په 8 تاریخ د نیوزیلند سره راځي. دریمه لوبه بیا د پاپووا نیوګیني سره د 4مې میاشتې په 14 تاریخ دا هم د سهار په 5 بجو ده، کوم چې د جمعې په ورځ به راځي. څلورمه لوبه بیا د ویسټ انډیز سره ده، دا هم د سهار په 5 بجو ده، کوم چې سه شنبه ورځ راځي. نو دغه رسمي لوبې ټولې په سهار کې دي. درې لوبې سهار 5 بجې پیل کیږي او یو لوبه سهار په 4 بجو. د نیوزیلند سره کومه چې ده هغه د سهار په 4 بجو پیل کیږي. کوم څوک چې غواړي چې نږدې نه دغه لوبې ننداره کړي، دوی کولی شي چې ICC خپل ویب سایټ څخه د دغو لوبو ټیکټونه واخلي، یا کوم چې د ICC اپلیکیشن دی هغې څخه هم کولی شي چې د یاد لوبو ټیکټونه واخلي او ورشي خپله لوبډله لا نږدې تشویق کړي. دا چې موږ لري یو ترې، نو موږ به د دې ځای څخه تشویق کوو. د کوم وختونه چې ما درته یاد کړل د افغانستان دی تلویزیون په اړه تر اوسه پورې کوم څه نه دي ویل شوي چې کوم تلویزیون له لوري به دغه لوبې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. خو یو تلویزیون ورسره خبرې روانې دي، ممکن چې هغه نتیجې ته ورسره ورسېږي. خو تر اوسه پورې چې دا ویډیو زه ریکارډ کوم معلوم نه دی چې کوم یو تلویزیون دی، خو هر یو چې نتیجې ته ورسره ورسېده هغې په اړه به زه پوسټ درته وکړم چې هغې له لوري به وکولی شي چې تاسو دغه لوبې په ژوندۍ بڼه وګورئ. نوره که افغانستان سره چیرې بخیاري وکړه او خپل ګروپ کې اول یا دوهم مقام خپل کړه، نو بیا به سوپر 8 ته لاره پیدا کوي. سوپر 8 کې به بیا سیمی فاینل او فاینل ته. ممکن چې د سوپر 8 لوبې په امریکا کې راشي، خو معلومه لا نه دي. کله چې افغانستان سوپر 8 ته لاره پیدا کړه هغه وخت کې به مهالوېش بیا اعلانېږي، بیا به زه تاسو ته ویډیو جوړوم. مننه.